نن سبا د ډینګي ماشي دا ته ډېر زیات راغلی دا او د دې د وجه نه ډېر زیات زموږ په دې گاوند کې مبل ورځ یو نوجوان وفات شوی دی. نو تاسو ټول ته د هغې په باره کې یو عمل خیم، یو وظیفه خیم، د قرآن یو آیات دی، هغه تاسو اوه پیرې په اوبو باندې دم کې هغه آیات، او تاسو هغه انشاءالله په خپل کور کې څلور واړو طرفو ته د هغې چړکو وکړئ، نو انشاءالله تاسو ته به دغه قسمه ماشي هیڅ قسمه نقصان نه در رسوي، او دغه ماشي که یم نو هغه به ستاسو د کور نه الله لرې کړي مکمل. د قرآن آیات ته ډېر زیات مجرب دی، او موږ ته به استادانو اکثر خو چې کوم ځای کې وي داسې هغه وخت کې چونکې د بلوچستان ته به د مرګرو تشکیلونه کېدل په تبلیغ کې، نو په هغه ځای کې ډېر خطرناک یو قسم ماشي دی، هغې چې به وچیچل نو هغه دننه غوښه چې وه به ټوله سمه رسته غونتې شوه، هغه ځای به پولې شو، هغې نه به بیا دانه جوړه شوه. نو په هغه ټایم کې به خپل استاد محترم موږ ته فرمایلي وو چې تاسو هلته لاړ شئ، نو هلته کې چې کوم مسجد ته ځئ نو دا آیات اوه پیرې وایئ او په اوبو باندې دم کوئ، او بیا هغه اوبه چې دي هغه په ټول مسجد کې څلورو واړو طرفو ته د هغې چړکاو کوئ، نو انشاءالله دغه ماشي به تاسو ته تکلیف نه در رسوي. نو دا ډینګي نن سبا ډېر زیات دی چونکې موسم بدلیږي او ډېر نوجوانان مونږ ولیدل په دې تبه باندې دا ډینګي چې وچیچي په دې باندې وفات شو. نو خپل حفاظت پکار دی، د هغې د وجې نه تاسو ته دا وایم چې د قرآن آیات چې دی وما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذیتمونا وعلى الله فلیتوکل المتوکلون. آیات د دوباره بیا وایم وما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذیتمونا وعلى الله فلیتوکل المتوکلون. دا آیات په اوبو باندې اوه پیرې دم کې او هغه اوبه په خپل کور کې څلور واړو طرفو ته د هغې چړکاو وکړئ او روزانه دا عمل خامخا کوئ، نو انشاءالله تاسو به د دغې نه دا کوم ډینګي ماشي دی یا نور داسې ملیریا ماشي د هغې نه به الله ستاسو حفاظت کوي، او انشاءالله ستاسو بچي او ټول څومره واړه زنانه ټول به ترې محفوظي.